بسم الله الرحمن الرحیم. د لسم ټولګي د ریاضي مضمون 15 درس. په ننني درس کې به د پولینومونو د تفریق عملیه تشریح کوو. په تیر درس کې چې د لسم ټولګي د ریاضي مضمون 14 درس و، د پولینومونو جمع تشریح شوه. په ننني درس کې به د پولینومونو تفریق تشریح کیږي. هیله ده چې ګټور تمام شي او د توجه وړ مو وګرځي. د پولینومونو د تفریق په عملیه کې د مفروق جمعي معکوس له مفروق منه سره جمع کوو. یعنې په دې معنا چې د مفروق یعنې هغه پولینوم چې تفریق کیږي له لومړي پولینوم څخه، د هغه مفروق یعنې تفریق کیدونکي پولینوم علامې تغییروو. د ټولو حدونو علامې تغییروو. که منفي وي علامه یې مثبت کوو یې، که مثبت وي منفي کوو یې. بیا وروسته له مفروق منه سره جمع کوو. یعنې د پولینومونو په جمع او تفریق کې که چیرې علامې یو شانته وي د دوو حدو، نو هغه حدونه سره جمع کیږي، او که علامې مختلفې وي تفریق کیږي. حتی که هغه تفریق د پولینومو هم وي او که جمع د پولینومو هم وي، فرق نه کوي. یعنې کیدای شي د پولینومو په تفریق کې جمع هم ترسره شي. مثالونو ته متوجه شئ. تاسو به وګورئ چې د تفریق عملیه څنګه سرته رسیږي. لومړی مثال دی، وي د بي پولینوم د ا له پولینوم څخه تفریق کوي. دغه د ا پولینوم دی، ورته وګورئ، او دغه د بي پولینوم دی. وي دغه د بي پولینوم د ا له پولینوم څخه تفریق کوي. یعنې د ا پولینوم مفروق منه دی او د بي پولینوم چی دی؟ مفروق دی. همدارنګه دلته دوه نور پولینومونه هم راکړي، د ا پولینوم او د بي پولینوم. د بي پولینوم له ا پولینوم څخه څنګه کوي؟ تفریق یې کوي. نو دلته وګورئ چې موږ څنګه کولی شو دا تفریق کړو. لومړی خو دی د ا پولینوم، د ا پولینوم دغه دی، او دغه د بي پولینوم. د بي پولینوم چې مفروق دی یعنې تفریق کیدونکی پولینوم دی، نو د هغې علامې تغییر کیږي. علامې یې تغییر خوري، یعنې جمعي معکوس یې لاسته راځي. جمعي معکوس یعنې د ټولو حدونو علامې چې تغییر کړي، جمعي معکوس د یوه پولینوم په لاس راځي. نو دلته د بي د پولینوم د ټولو حدو علامې تغییریږي. ورته وګورئ، دغلته د اکس مکعب علامه څه ده؟ د بي په پولینوم کې د اکس مکعب علامه منفي ده. نو دا چې تغییر کړي څه بشي؟ مثبت بشي. د اکس مربع علامه مثبت ته منفي کیږي. د 4x علامه مثبت ته منفي کیږي. د 3 علامه مثبت ته هم څنګه کیږي؟ منفي کیږي. علامې مو تغییر کړي. د ټولو حدو د مفروق جمعي معکوس په لاس راوړه، یعنې د ټولو حدونو علامې مو یې تغییر کړلې. دا د پولینومونو د تفریق یو قانون دی، یو خاصیت دی چې باید د مفروق علامې ټولې تغییر شي. دا چې ولې تغییریږي؟ کله چې زه تاسو ته افقي تفریق کول، په افقي ډول تفریق کول د پولینومونو تشریح کړم، نو تاسو ته به ډېر په ښه توګه ثابت شي چې ولې د مفروق علامې تغییروو. یعنې هغه پولینوم چې تفریق کیدونکی دی، د هغې علامې ولې تغییروو، تاسو ته به ډېر په اسانۍ معلوم شي. دلته عمودي تفریق دی، د پولینومونو عمودي. د پولینومونو په افقي تفریق کې به تاسو په ډېره اسانۍ سره پوه شئ. ښه، نو دلته بي پولینوم چې دی مفروق دی، د دې علامې مو تغییر کړي. علامې چې تغییر شوې، نو اوس ا پولینوم منفي بي، یعنې ا منفي بي مساوي کیږي. دلته وګورئ، دا اکس مکعب دی، دا هم اکس مکعب دی، یعنې دواړه مشابه حدونه دي. چې مشابه دي، وګورئ چې علامې څنګه دي. که علامې مساوي وي، یو شان وي، د دواړو جمع کیږي، د علامو څخه یوه نیول کیږي. او که علامې مختلفې وي، د لوی څخه علامه نیول کیږي، د لوی څخه کوچنی تفریق کیږي. نو دلته وګورئ، د اکس مکعب علامه دلته منفي ده، د لاندې څه ده؟ مثبت ده. نو دلته چې داسې شوه، دا یو د بل څخه څنګه کیږي؟ تفریق کیږي. اکس مکعب څخه چې اکس مکعب تفریق کې صفر پاتې کیږي، چې لیکل یې ضرور نه دي، ځکه صفر هېڅ معنا نه لري. دلته وګورئ، اکس مربع علامه یې ده مثبت،
او دلته د x مربع علامه ده منفي. نو مختلف العلامه چې دي تفریق کیږي، د x مربع څخه چې x مربع تفریق شي بیا هم صفر. دلته وګورئ د x علامه مثبت ده او د 4x علامه منفي ده. که ورته متوجه شي د x علامه مثبت ده، د 4x علامه منفي ده. علامې مختلفې دي. له لوی حد څخه کوچنی حد تفریق کوو. لوی حد دی 4x، له 4x څخه چې x تفریق کوو 3x به پاتې شي. علامه هم له لوی عدد څخه نیسو. لوی عدد 4 دی، علامه یې منفي ده، نو منفي 3x شو. دلته وګورئ 9 دي، علامه یې منفي ده، او دلته 3 دي، علامه یې منفي ده. نو دواړه هم علامه دي، جمع کیږي، د علامو څخه یوه علامه نیول کیږي. 3 جمع 9 کیږي 10، علامه هم یوه نیسو منفي. نو دغه دوه پولینومونه چې یعنی دغه د بي پولینوم مو چې د ا له پولینوم څخه تفریق کړ، نو د تفریق حاصل څه شو؟ منفي 3x منفي 10 شو. همداسې دا دوه نور پولینومونه وګورئ، د ا پولینوم دی او همدارنګه د بي پولینوم دی. د بي پولینوم بیا مفروق دی، نو د مفروق جمعي معکوس پیدا کوو، یعنی علامې د ټولو حدو تغییروو، بیا یې د ا له پولینوم څخه تفریق کوو. دلته وګورئ د بي مربع علامه پاس پولینوم کې څه ده؟ چی ده؟ مثبت ده. چې مثبت ته علامه یې تغییروو، علامه به شي منفي. د 3c مربع علامه منفي ده، مثبت بشي، او د 3d مربع منفي ده، مثبت بشي. د 3e مربع منفي ده، مثبت بشي، او د f مربع هم منفي ده، مثبت بشي. علامې مو یې تغییر کړې. اوس مشابه حدونه سره جمع یا تفریق کوو. ورته وګورئ دا بي مربع دی، 2 بي مربع، او دا دی بي مربع خالي. نو دا دواړه مشابه حدونه دي، علامې مختلفې دي. د بي مربع علامه ده منفي، د 2 بي مربع مثبت ده. علامې چې مختلفې دي، علامه له لوی عدد څخه نیسو، له لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریق کوو. لوی عدد 2 بي مربع دی. له 2 بي مربع څخه چې یو بي مربع لاړ شي، یو بي مربع به پاتې شي. علامه هم له 2 څخه نیسو چې مثبت ده، نو پاتې شو مثبت بي مربع. 2 سی مربع او 3 سی مربع علامې مختلفې دي. د 2 سی مربع ده علامه منفي، او د 3 سی مربع ده علامه مثبت. نو چې علامې مختلفې دي تفریق کیږي. له 3 سی مربع څخه 2 سی مربع تفریق کوو، پاتې به شي یوازې سی مربع. اوس راشئ دریم حد ته. په دریم حد کې وګورئ 2 ډي مربع 3 ډي مربع. علامه د 2 ډي مربع منفي ده، د 3 ډي مربع مثبت. علامې مختلفې دي. له 3 ډي مربع څخه چې 2 ډي مربع تفریق کوو، یو ډي مربع پاتې شي. علامه هم مثبت لیکو، ځکه د 3 علامه څه ده؟ مثبت ده. 2 ای مربع منفي ده، علامه یې مثبت 3 ای مربع. نو له 3 ای مربع څخه چې 2 ای مربع تفریق شي، یو مثبت ای مربع به پاتې شي. او د اف مربع ورته وګورئ کوم مشابه حد نشته ورسره، نو خپله مثبت اف مربع لیکو. نو د بي پولینوم چې مفروق ورته ویل کیږي، دا مو د ا له پولینوم څخه تفریق کړ، او دغه یې د تفریق حاصل شو. د مفروق منه علامې د ټولو حدونو تغییروو د پولینومونو په تفریق کې. اوس دلته متوجه شئ موږ دغه پولینومونه کولی شو چې په افقي ډول هم یو له بل څخه تفریق کو. ورته وګورئ اوس به تاسو ته دلته معلوم شي چې ولې موږ د مفروق علامې تغییروو. ورته وګورئ دغه د ای پولینوم دی منفي علامه، ځکه تفریق کوو یې. د بي پولینوم ته تفریق کوو، دغه د بي پولینوم دی په بل قوس کې چې لیکل شوی. اوس دغه علامه چې تاسو وینئ د ای له پولینوم او د بي د پولینوم ترمنځ چې ده، دا په دې ټول قوس کې ضربیږي. په لومړي حد کې، په دویم حد کې، په دریم حد کې، په څلورم حد کې، داسې په ټولو حدو کې څنګه کېږي؟ علامه ضربیږي. نو منفي علامه چې په یو قوس کې ضرب کړي، خو د ټولو حدو علامې څنګه کوي؟ تغییروي. نو د مفروق علامې مو چې تغییرولې د پولینومونو په تفریق کې، ځکه مو تغییرولې چې دلته تاسو ته علت معلوم شو، ځکه چې دغه منفي علامه په دغه دویم پولینوم کې چې مفروق ورته ویل کېږي، په ده کې ضربیږي او ټولې علامې تغییروي. نو دلته که تاسو وګورئ د ای پولینوم خپله لیکو د لاندې، د بي پولینوم اوس وګورئ دا منفي علامه منفي په منفي کې د اکس مکعب په علامه کې ضربم منفي په منفي کې مثبت کېږي. دغه د مثبت اکس مکعب. منفي په مثبت کې منفي اکس مربع خپله. منفي په مثبت کې کېږي منفي، دغه د منفي
او 4x خپله منفي په مثبت 3 کې کېږي -3. وینې علامه کې ضرب شه او د ټولو علامې ور تغییر کړئ. نو دا اوس په لاس راغله. اوس به مشابه حدونه جمع او تفریق کېږي. دا د منفي x مکعب، دا د مثبت x مکعب. مثبت x مربع منفي x مربع. مثبت x منفي 4x کېږي -3x او منفي 7 منفي 3 کېږي -10. یعنې ځوابونه یې مساوي راغلل. که په افقي ډول هم تفریق کړل سره -3x -10 ځواب راغی، او که مو په عمودي ډول تفریق هم کړل بیا یې هم مغه ځواب راغی. ځواب یو شان ته راځي. خو د تفریق په برخه کې او همدارنګه د پولینومونو د جمع په حصه کې که چیرې په افقي ډول ترسره شي دغه عملیې یې نظر عمودي ډول ته ډېرې اسانه دي. صحیح شو؟ نو کوشش وکړئ چې په افقي ډول یې ترسره کړئ. او که چیرې غوښتل شوي وو چې په عمودي ډول یې ترسره کړئ، بیا نو کولی شئ چې تاسو یې په عمودي ډول هم ترسره کړئ، د پولینومونو جمع او د پولینومونو تفریق. وی باید په یاد ولرو چې د یو پولینوم د ساده کولو لپاره مشابه حدونه سره جمع یا تفریق کوو. تاسو ته یو پولینوم درکول کېږي، وي دا پولینوم ساده کړئ. په ساده کولو کې هم مشابه حدونه جمع یا تفریق کېږي. که هم علامه و جمع کېږي، که مختلف العلامه و تفریق کېږي. دلته وګورئ د مثالونه دي. دغه یو پولینوم دی تر دې ځای پورې. وي دا تاسو ساده کړئ. نو چې موږ ته پولینوم راکړل شي چې ساده یې کړئ، موږ یې مشابه حدونه جمع یا تفریق کوو. دا x مربع دی مثبت، د مثبت 9x مربع دی. نو دا به شي، تاسو دلته ورته متوجه اوسئ، موږ اول هغه حدونه سره جمع کړو چې هغه مشابه دي. مثبت x مربع مثبت 9x مربع کېږي مثبت 10x مربع. بیا منفي 6x مربع کېږي چې یعنې 6x مربع چې تفریق کړو نو کېږي مثبت 4x مربع. مثبت 6x په توندې 4 مثبت 2x په توندې 4 کېږي مثبت 8x په توندې 4 او دغه منفي 8 هم خپله پاتې شول. نو دا پولینوم مو څنګه کړ؟ دا پولینوم ساده شو. د پولینوم ساده کول مو هم باید زده وي. دویم پولینوم ته وګورئ، 3x دی منفي x کېږي 2x مثبت 2x. البته د 3x څخه چې یو x لاړ شي 2x پاتې کېږي او منفي 2x مثبت 2x او منفي 2x کېږي 0. او دغلته وګورئ منفي 1 مثبت 3 کېږي مثبت 2. د پولینوم ساده شو. آخرنی ځواب یې 2 دی. همداسې کولی شو دغه نور پولینومونه هم ساده کړو. مشابه حدونه یې سره جمع یا تفریق کوو. که هم علامه و جمع کوو یې، که مختلف العلامه و تفریق کوو یې. همداسې په دغه فعالیت کې هم تاسو لیدای شئ په لاندې پولینومونو کې مشابه حدونه وښایاست. فقط مشابه حدونه وښایئ چې کوم مشابه دي. دلته وګورئ دغه ټي چې ده د شپږ ټي سره مشابه ده. شپږ ټي مربع 5 ټي مربع در سره مشابه دي. همداسې تاسو کولی شئ په دغه بل کې هم وګورئ 9 RS 3 RS 2 R مربع اس مربع 4 R مربع اس مربع در سره مشابه دي. همداسې په د نور پولینومو کې هم تاسو مشابه حدونه پیدا کولی شئ. د پولینومونو په جمع او تفریق کې څه شی چې ډېر مهم دي هغه مشابه حدونه دي. تاسو په مشابه حدونه پیدا کوئ، علامې به یې ګورئ. که هم علامه و جمع کوئ، که مختلف العلامه و تفریق کوئ. همداسې تاسو کولی شئ دغه نور مثالونه او په فعالیت کې چې کوم نورې پوښتنې راغلي دي دغه تاسو حل کوئ. په ډېره اسانۍ سره حل کېږي. تاسو کولی شئ چې جمع یا تفریق یې کوئ سره. څنګه چې ویلي دي تفریق کوئ نو تفریق یې کوئ، او که ویلي دي چې جمع کوئ نو تاسو کولی شئ چې جمع یې کوئ. تاسو خپله حل کوئ، له ځان سره تمرین کړئ. که چیرې کوم مشکل وه نو کولی شئ له ما سره شریک کړئ، زه به یې تاسو ته بیا حل کړمه. نو دغه وه د نن ورځې درس. هیله ده چې ګټور تمام شي. دغلته یو څه نور مهمې خبرې هم کړي دي. هغه دا چې د پولینومونو په جمع کې تبدیلي خاصیت شته. یعنې که چیرې پی جمع کیو وي نو کولی شئ چې کیو جمع پیو ولیکئ. یعنې تبدیلي خاصیت د پولینومونو ځایونه تبدیل کړي. په جمع کې د پولینومونو ځایونه تبدیلولی شئ. صحیح ده؟
او همداسې د پولینومونو په جمع کې اتحادي خاصیت هم شته. اتحادي خاصیت دا معنی چې که چیرې 3 پولینومونه درکړل شوي وي نو کولی شي چې یو یې 2 جمع کړي بیا یې له 3 سره جمع کړي، یا یو یې د 2 جمع کړي بیا یې له 3 سره جمع کړي. او همداسې یو بل خاصیت هم د ضرب توضیح خاصیت په جمع باندې دی. یعنې که چیرې پولینومونه درکړل شوي وي 3 پولینومه، په هغو 3 پولینومو کې یو پولینوم د 2 نورو پولینومو د جمع د حاصل جمع سره د ضرب په حالت کې وي. یعنې وګورئ دلته د پی پولینوم د کیو جمع آر سره د ضرب په حالت کې دی. په داسې حالت کې چې تاسو کولی شئ چې دغه د پی پولینوم یو په کیو کې ضرب کړئ، جمع یې کړئ، بیا یې په آر کې ضرب کړئ. پی کیو جمع پی آر، دې ته توضیح خاصیت ویل کېږي. نو د نن ورځې درس مو همدلته پای ته رسیږي. هیله ده چې ګټور تمام شي. که چیرې فکر کوئ چې درسونه ګټور دي خپل نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ او کوشش وکړئ چې یو څه ویډیوګانې په آنلاین ډول وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او بیا تاسو ته دا درسونه په لا ښه توګه وړاندې کړو. تر بل درسه مو په سپېڅلي الله جل جلاله وسپارم.